سپوږمۍ ته لومړی سفر. دا هغه ماموریت و چې د لومړي ځل لپاره ساینسپوهان سپوږمۍ ته وختل او سپوږمۍ ته یې سفر وکړ چې د سپوږمۍ پر لور لومړی سفر په 1969 میلادي کال د جولای پر 14 نیټه پیل شو. دا سفر د امریکا هیواد لخوا وشو چې د ناسا فضا څېړونکې ادارې لخوا اداره کېده او دغه سفر له کینیډي فضایي مرکز یا سټیشن څخه ترسره شو چې دغه فضایي سټیشن د امریکا په فلوریډا کې موجود دی چې دغه میشن یا ماموریت د اپولو 11 په نامه یادېده. تاسو اوس په ویډیو کې لیدلی شئ دا د سپوږمۍ مخ یا سطحه ده چې دا لومړی ویډیو ده چې انسانانو د سپوږمۍ له مخ څخه اخیستې. تاسو لیدلی شئ دا د سپوږمۍ مخ دی. په ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې ساینسپوه د فضایي بیړۍ څخه د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ښکته کیږي. لومړی نفر چې د سپوږمۍ پر مخ یې پښه کېښوده هغه نیل آرمسټرانګ نومېده. د هغه یوه خبره مشهوره ده چې زما قدم ډېر کوچنی دی خو د بشریت د انسانیت لپاره یو لوی ګام دی. په حقیقت کې هم دا په رښتیا سره د انسان لپاره یو ستر ګام بلل کېږي ځکه چې انسان د لومړي ځل لپاره له ځمکې څخه سپوږمۍ ته وخوت. یعنی دا په حقیقت کې هم یو ستره کارنامه ده ځکه چې انسان د لومړي ځل لپاره له ځمکې څخه د کائناتو بلې برخې ته خیژي. دویم نفر چې د سپوږمۍ پر مخ یې پښه کېښوده هغه بز الډرین و. یو بل ساینسپوه هم له دوی سره و چې مایکل نومېده. هغه سپوږمۍ مخ ته راښکته نه شو بلکې هغه د سپوږمۍ په مدار کې پاتې شو. دوی څه وکړل چې کله سپوږمۍ ته ښکته شو د سپوږمۍ ډبرې او خاورې راټولې کړې عکسونه یې ترې واخیست او د امریکا بیرغ یې ودرو. ساینسي وسایل یې نصب کړل د سپوږمۍ د خاورې او چاپیریال د څېړلو لپاره. دا هغه صحنه ریکارډ شوې ده چې کله ساینسپوهان له سپوږمۍ څخه بیرته ځمکې ته راستون شو او په یو سمندر کې یې ښکته شو. که غواړئ چې د نورو دقیقو کره معلوماتو لپاره ځان خبر کړئ نو موږ سبسکرایب او فالو کړئ.